बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम زما ګران خوږه ملګرو نن ډېر اهم هم ورته ویلی شي او یو نظر لرونکي طرف ته نن ټاپک مې دی گو کې چې نن هم پاکستان کې ډېر زیات ټینشن دی جنگ صورتحال دی انډیا پاکستان دې سره د افغانستان هم نور یو شمېر خبرونه دي پاکستان کې هم چې کوم عملیات روان دي هغه حوالې سره هم خو دا تاسو نن زه خاص د طالب علمانو د افغانستان طالب علمانو د افغانستان ځوانانو چې پېښور کې یو تقریب یعنی کنونکیشن چې کوم د سالانه تقریب د ډیګریانو په حوالې سره چې پاکستان لخوا 3000 طالب علمانو ته سکالرشپ په دغه علامه اقبال په نوم باندې دغه یو پروګرام دی په دغه کې 300 یعنې فارغ شوي چې کوم طالب علمانو هغو ته ډیګریانې ورکوونکي وې په دغه صورتحال کې چې کوم یو خو ډېر ښه سپیچ چې کوم دی ډېر ښه نظر صادق خان لخوا طالب علمانو ته اورال افغانانو ته یو ښه پیغام خو بل طرف ته په دغه تقریب کې چې څرنګه یو شمېر افغان طالب علمان سټوډنټس وو نو بل خوا د افغان د پېښور چې کوم کنسلریټ دی حافظ محب الله شاکر صاحب همدغه شانتي نور غړي هم موجود وو په دغه کې که تاسو ګورئ ډېر طالب علمانو ته هغه ته وپته وي ویډیو هم په دې باندې خورېږي چې په دغه تقریب کې یو ځل بیا حافظ محمد شاکر صاحب چې کوم دی هغه نه پاکستان قومي ترانې ته ودرېده او نه افغانستان قومي ترانې ته ودرېده او په دغه ځای کې کوم صورتحال و هلته سټوډنټس ته وظیفې ورکول کېدې یعنې سرټیفیکیټ ورکول کېده په دغه دوران کې بیا چې کوم طالب علمانو نو د افغانستان کم جنډه ده بیرغ ده هغه ځینې سټوډنټانو په کندو هم اچولي او بیا چې کوم سکرین شاته کوم هغه باندې هم هغه باقاعده په پروجیکټ باندې چلیده نو په دغه صورتحال کې اوس تاسو سره زه دغه شریکوم ما کوشش هم وکړو دلته مختلف ذرایع سره چې خبرې وشي چې د افغانستان طالبانو په دې باندې موقف راشي ولې چې دغه باندې زه تاسو ته نظر اچوم چې دوه خبرې دي یو خو تر اوسه پورې د افغان ولس هغه خپل چې کومه جنډه ده درې رنګي هغې وایي چې دا زموږ قومي جنډه ده بل طرف ته طالبانو خپل چې کوم سپینه جنډه او کلمه په لیکلي شوي ده هغه هغه وایي چې دا زموږ افغانستان جنډه ده دغه باندې مخکې هم ډېر زیات اختلافات هم راغلي دي بیا په افغانستان کې هم دغه بریغ غورځولو باندې یا هغه باندې یا لګولو باندې جنجالونه شوي دي خو د افغانستان خلکو یعنی زیاتر خاموشي وي یا بس خو هغې دغه رنګ یا دغه جنډه نه غورځوي ولې چې دا چې هغو کومه قومي جرګه ده یا قومي چې کوم هغو شوره ده هغې نه پس دغه لکه ډېر جنډې بدلې شوي ده خپل تاریخ دی خو دا فاینل چې کومه اخري هغه وه هغه په دغه باندې اتفاق شوی نو دغه باندې اوس طالبانو او بل دویم چې کوم ده ترانه چې کومه ده قومي ترانه د هر ملک خپل یو چې کوم یو ترانه وي یو نظم وي هغه جوړوي لکه پاکستان دی ټول ملکونو دي داسې افغانستان چې کوم خپل نظم یا ترانه وه نو هغه هم طالبان حکومت نه مني نو دغه دوه ثبوت هغه چې کوم دی په دغه پروګرام کې دا 13 ورځ شوی دی ښکاره ثبوت سره تاسو کتی شئ اورېدی شئ په دغه حوالې سره مونږ چې کوم کوشش وکړو خاص کر د افغانستان د طالبانو اړخ نه ځینې ملګرو سره نو هغې په دغه پوینټ باندې کو چې چونکې یو خو بل طرف ته په دغه حوالې سره چې کوم د افغانستان هغه جنډه ده یعنې د طالبانو کومه سپینه جنډه ده او بیا د هغو ترانه یا اوسه پورې هغه په منظرې عام نه ده راغلي خو خپل یو نظم دی خو هغه په انټرنیشنلي سطح باندې نه ده منل شوي نو دې وجې نه پاکستان هم یو ذمهوار یعنې انټرنیشنل کې یو کردار لرونکی ملک دی نو هغه هم دغه شانتې نشي کولی ګو کې چې اړیکې نورې ورسره ډېرې بهتر دي ورسره په دغه کې صادق خان باندې راځمه
چې هغه هم خطاب کړی دی چې هغه ډېر ښه سپیچ کړی دی خو په دغه بری نظر دلته کې اچوو چې په داسې صورتحال کې داسې ملک مخکې بوتون کې چې ولس د هغې سره اوس نه هم په یو په دغه بریغ باندې جنډې باندې اختلاف لري او دویم چې کوم دا هغه شی ترانه یا نظم چې کوم دی د افغانستان زوړ هغه باندې هم اختلاف لري نو دغه پروګرام کې لکه دا یو ښه میسج لا نړه او بیا خاص کر چې څومره طالب علمانو څومره هغې بیا حافظ محب الله شاکر چې کله پاڅون سپیچ ته نو هغه ته درون استقبال هم وکړو خو د دې په کې دستوره کې په دغه پروګرام کې د هغې دواړو ترانو ته ناسته یو خو چلو که افغانستان ورنه مني نو پاکستان ولې نه مني دلته هم یو ځل بیا هغه یو ښه جسټر ورنه که او دویم چې کم دی د خپل افغانستان هغه سره خو اختلاف به لري خو پاکستان سره ترانې سره نه ودرېدل دا کم یو منطق دی اوس په دې باندې دا ډیبیټ شروع شوی دی خو چونکې حالات ټینشن دي نورې خبرې ډېرې دي نو دې وجې نه شي کېدی خو ما تاسو سره دا نظر شریک کما چې تاسو په دې باندې څه رایه لرئ بل هلته کې صادق خان ډېر ښه سپیچ وکړو ویلو چې افغانستان زموږ ډېر نږدې او ډېر قریبي هغه دی کو کې چې ملکونو ترمنځ خپل چې کوم هغه وي هغه به جاري ساتو خو موږ به کوشش دغه وي چې زیاتره موږ دلته طالب علمانو ته دغه ته موږ توجه ورکړو نو دغه خبرې هغه زموږ نیوز تصدیق دی چې په دغه پالیسي کې طالب علمان چې کوم پریشانه وو او ته پالیسي باندې غور کیږي خو د حکومتونو ترمنځ کوم معاملات دي هغې وجې نه هم ځنډ ښکار کیږي او ورسره صادق خان ډېر ښه پیغام هم ورکړو ډېر ښه سپیچ وکړو او ملګرو به اورېدلی وي نو دغه یو تقریب باندې ما ویل زه تاسو سره یو مختصر شانتې رڼا واچوم چې تاسو په دغه حوالې سره څه رایه لرئ خو زما زړه ډېر زیات خفه شو چې دغه شانتې عمل کم دی هغه نه دی پکار بل دویم چې کم دی په افغانستان کې تر اوسه پورې یعنی دا حکومت د طالبانو حکومت خپل ولس کې دغه شانتې لرېوالی هم یو خپل ځان ته اصولونه اوچتوي نو تاسو رای به هم راکئ او په دې باندې ما تاسو سره دا خبره شریکوم مننه خوشحاله او آباد اوسئ